بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دخوك بغنبر صلى الله عليه وسلم سيرت من بيانو او دا وخت کم چې د سیرت بیانولو په دې دوران کې تیریږي په موږ باندې، نو دا په حقیقت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې تیریږي، او دا د صحابه کرامو په ملګرتیا کې تیریږي. او دا خبره مې دې لپاره وکړه چې اکثر ځوانان د دې امت او خصوصا د پښتنو هغه نن مصروف دي په دې کې چې د پاکستان او د افغانستان کرکټ میچ، نو د زمونږ د پاره زیری دی او زمونږ د پاره د خوشحالي خبره ده. که څوک وخت تیری د کرکټیانو سره، نو موږ وخت تیرو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره، او که څوک وخت تیری د کرکټیانو سره، نو موږ وخت تیرو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ملګرو د حقیقي ځوانانو سره. هغه ځوانان چې هغوی خپل بدن مال هر څه خوري کړیو د دې دین د پاره، د دې اسلام د پاره، ذکر الله سبحانه وتعالی غویلا اوچت مقام په دنیا او په آخرت په دوانو کې ورکړي، او ذکر الله سبحانه وتعالی غویلا عزت ورکړي، او د امت ته هغه پورې مخ کې نشي تللی چې سو پورې د هغه زړو خلکو په نقش قدم نه ایتلی. دا فائدې د ساتي چې امت ته هغه وخت پورې مخ کې نشي تللی چې سو پورې د دغه پوخانو مشرانو سلف صالحینو په لار نه ایتلی. لوبي شریعت دغه اجازت ورکوي، خو د شریعت په حدود کې دنه. خو چې کله تا یو لوبه د منځنه منع کوي، د دین نه دی منع کوي، د الله او د الله د پیغمبر نه دی منع کوي، نو بیا به د لوبه راوالي او دیوال به پې وولي. نو ډیرو کسانو والعیاذ بالله نن د دې میچ د پاره منځونه پرېښودي. یو طرف نه میچ کېدو، پلانی دا چلو کو، پلانی ملک دا چلو کو، د بل طرف نه आवाज کېدو حي على الصلاة حي على الفلاح، الله له طرف نه आवाज راشي د کامیابی طرف ته. الله بندگانو کامیابی په کرکټ کې کم ځای چا موندلې ده. کامیابی که په فوټبال او په کرکټ کې وي، خو مزيب وي. نو یو سړی راولګي هغه د الله له طرف نه आवाज کوون کې आवाज و نوري، او دا ته ګرانی چې دې کرکټ دا بٹن د دې ټي وي دا بٹن بند کی روان شي منځله. بیا وی دې مولیانو ډیره سخته کړي د مسله. ته وګورئ مولیان وی چې یعنی لوبي نشتی، دا چا نه دی ویلي چې لوبي نشتی. شریعت کې لوبي شتی، خو د شریعت په حدودو کې دن نشتی. او چې کله دا لوبي ته الله نه لري کوي او د پیغمبر نه لري کوي، نو په دې لوب باندې به تسکی. د ستاسو د پاره زیری دی، او خصوصا د دې ځوانانو د پاره کم چې موږ سره ناشتي په دې مبارک مجلس کې، چې ان شاء الله د الله نه زمونږ امید دی په جنت کې هم د پیغمبر سره د قشان یو ځکینو باذن الله. او دا بوایو چې که خلکو هر سکتو په هر سکه مصروف وو،
خو موږ ستا په سیرت بیانولو کې مصروف او موږ ستا سیرت اوریدو کې مصروف او د هغې په زده کولو کې مصروف او په هغې باندې عمل کولو کې مصروف تاسو به انشاءالله په دې ننني درس کې د یو څو ځوانانو واقعات واورئ. دغه ځوانان دي صحیح، خو یو هغه ځوان دی چې دغه صوباله وسره او بال وسره دی به د امت سر اوچت کې او سبا د امت مخکې بوزي چې مونږ پکې نه وي، روژه پکې نه وي، د الله یادول پکې نه وي، د الله نه یره پکې نه وي، د لوبې موږ نه غواړو او نه شریعت موږ ته روا کوي. هغه شریعت په حدودو کې دننه څوک مباح لوبې وکړي د هغې اجازت شته. شریعت داسې سختي نه راوزیار صاحب بند کړي. د ځوانان کوم چې تاسو به سیرت واورئ دوه هم لوبې کولې، دوه آسونه ځغلول، خو آسونه به یې دې لپاره ځغلول چې جهاد کې به صحیح جنګ کوي. دوی به منډې وایلې، دوی به پهلواني هم کوله. را به شي سیرت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورته ناست و، دوی به مقابلې کولې، دوی به غشي ویشتو، دوی به د لامبو چلی زده کوو. دا نه چې شریعت داسې تنګسیا جوړه کړې چې هر څه ختم کړي، نشتی. خو دا خو د شریعت په حدودو کې دننه دي چې دې نه وځي بیا ورسره زمونږ څه کار نشته او نه زمونږ سره څه کار شته. ولله الحمد. سیرت کې مونږه مسله بیان کړې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله مدینې ته لاړ نو هلته یو کار یې دا وکړو چې د یهودو سره معاهده وکړه. د هغې تفصیل تیر شوی و په د اخرني درس کې. یهودو سره معاهده وکړه. د دغه معاهدې نه څه وخت بعد قریشو اراده کړې وه چې حمله وکړي په دې مسلمانانو باندې د هغه کسانو په لاس چې هغه په دې مدینه کې اوسېږي او د مسلمانانو دشمنان دي. الله هغوی ذلیله کړو او هغوی د حمله ونه کړه. بل کار هغوی د دې په دوران کې دا وکړو چې مسلمانان یې منع کړو د عمرې نه. بلکې موږ واقعه بیان کړې وه. الله سبحانه وتعالی به اجازت ورکو مسلمانانو ته د جهاد اجازت ورکو او هغه مسله ما تفصیلا بیان کړې وه چې دا خبره په یو څو مراحلو تیره شوې ده. جهاد په اوله کې اجازت نه و، بیا اجازت ملاو شو، بیا لازم شو. درې مرحلې اجازت نه و، اجازت ملاو شو، خو اجازت ملاویدو دا مطلب نه چې لازم دی. بیا درېمه مرحله څه وه؟ جهاد لازم شو. او دا خبره سره موږ ذکر کړو چې د جهاد دپاره خپل شروط دي او خپل آداب دي. دا نه چې ټوپک او تور راواله او ورودانګه که هر څه دې وکړو او که هر څنګه دې وکړو، دا شریعت مونږ ته نه دي ښوولي. الحمدلله د هرې خبرې شریعت ښه وضاحت کړی دی او کمی چې کله واقع کېږي نو دا به زمونږ د طرف نه واقع کېږي. شریعت کې څه کمی نشته. کله چې د جهاد اجازت ملاو شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه کارونه وکړو. یو کار یې دا وکړو چې د خواوشه د قومونو او قبایلو سره معاهدې وکړي او د هغوی سره دا لوزونه وکړو چې موږ به تاسو ته څه نه وایو، تاسو به موږ ته څه نه وایئ. کومې چې په دې لاره کې کوم قومونه راتلو د هغې تفصیل مخې ته روان دی انشاءالله. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه حکمت دی او هغه طریقه ده چې کار به داسې کې هر طرف نه به دشمن ځان ته نه راګرموي چې د ځان نه دې غټ دغه جوړ کړی او هر چا سره لاسونه اړچې، هر چا سره ته مقابله کې نو د یو سره به یې ونه کړي، ټول به ته راجمع شي. مخکې د یهودو سره معاهده وکړه ځکه چې یهود خو دننه دي مدینه کې. بیا د خواوشا چې مدینې خواوشا کې کوم غټ خاندانونه دي او زورور خلک دي د هغوی سره معاهدې وکړې، د هغوی سره یې لیکل وکړو چې موږ تاسو ته څه نه وایو، تاسو به موږ ته څه نه وایئ. دویم کار پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وکړو چې ټولګي به لېږل د دې صحابه کرامو او دا به ورته چې تاسو دا لار ګورئ، کومه لار چې د تجارت ته قافلې به تلې راتلې، حالاتو ته ګورئ.
نو د هغې به یو څو فایدې راوځي د ټولګي چیزي او د حالات ګوري او رسول سلام به لیږل نو د هغې به یو څو فایدې راوځي یو فایده خو به دا راوځي چې د خوا او شا د لارو او د علاقو د هر څه علم به د مسلمانانو سره شي نو دوی ته به پته وي چې به کم طرف باندې کومه لار راغلې ده به کم طرف باندې کم قوم اوسي او به کم طرف باندې زمونږ دپاره تک ښه دی په کم باندې نه دی ښه دا ټول به ورته پته ولګي بل مکې ته کومه لار اسانه تللې ده کومه لار د هغوی دی چې هغوی به اکثر راځي دا ټول معلومات به په دې طریقې سره حاصلېږي دویمه به دا فایده وشي چې کم مشرکان په مدینه کې دننه اوسېږي او کم بانډچیان چې د مدینې په خوا او شا کې اوسېږي نو په دوی باندې به یو رعب او دبدبه راشي چې مسلمانان اوده نه دي مسلمانان اوده نه دي او کمزوري نه دي دا خبره دوی دې نه معلومه کړه چې وخت په وخت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کسان لیږي را لیږي نو دوی ته پته ولګي چې دا کسان ویښ دي کمزوري نه دي تکړم دي نو دوی به په دوی باندې د حمله کول خو پرې د حمله کولو سوچ به هم نه کوي بله فایده به په دې کې دا راوځي چې قریش ته هم دا خبره ورسي چې ګوره مسلمانان هغه شان کمزوري نه دي څنګه چې په مکه کې وګورئ اوس د هغوی ملک دی د هغوی طاقت دی د هغوی سره اسلحه ده د هغوی سره سورلۍ دي ځکه چې دا قافلې خو د هغوی دي کنه چې کومې ځي راځي دوی به دا خبر هلته وړي نه چې څومره دوی دا خبر وړي چې موږ تلو قافله راووته راپسې د مسلمانانو موږ په هغه ځای کې ولاړو خلک راپسې رالو کسان راپسې رالو دا خبر چې هلته رسېدي دلاسه قریش کمزوری کېږي او یریږي بله دې کې دا فایدم ده چې قریشو ته دا خبر رسول دی هغه مشرکانو ته چې کم رونه چې زمونږ په مکه کې دي اوس کمزوري مسلمانان خو پاتې شوي وو کنه د دوی سره که تاسو څه ظلم زیاتی کوئ نو ګوره د هغې به درنه تپوس کوو موږ نو دوی په زړه کې به یره راشي د دې یرې د لاسه به دوی د مسلمانانو دا تنګول دا به څه کي دا به بند کي او دې سوچ کې به شي چې یاره مسلمانانو سره هم طاقت شتي د هغوی سره هم زور شتي او هغوی زموږ نه تپوس کولی شي د دې نه مخکې چې موږ تفصیل شروع کړو د هغه سرایګانو کمی چې رسول صلی الله علیه وسلم لیږلي او کم صحابه کرام چې لیږلي دي او څوک یې لیږلي دي او څه دپاره یې لیږلي دي د هغې نه مخکې د فایدې د ساتئ په سیرت کې به تاسو دا ټکي ډېر اورئ غزوه غزا پښتو کې ورته غزا وایي او دغه شان سریه او دغه شان معرکه د درې ټکي په سیرت کې ډېر مخې ته راځي معرکه او سریه او بل شي غزوه هغه جنگ ته ویل کېږي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله بای کې شریک دي ته غزوه وایي نو کله چې موږ ته د یو جنگ په باره کې خبره کوي نو ګوره چې دې کې پیغمبر و که نه و که پیغمبر پکې نه و نو بیا دا څه ده دا معرکه ده بیا دویمې نقطې ته به دا ګوري چې دا د پیغمبر په دور کې دا جنگ شوی دی که نه وروسته شوی که د پیغمبر په دور کې شوی پیغمبر پکې نه بیا سریه ده حاصل دی شو چې کم جنگ د پیغمبر په دور کې وشي او پیغمبر پکې هغې ته غزوه وایي پیغمبر چې پکې نه وي هغې ته سریه وایي د دې نه علاوه هغې ته معرکه وایي بیا دې کې اختلاف دی چې څو غزوات رسول صلی الله علیه وسلم څو جنگونه کړي او په صحیحینو کې دا روایت دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې چې د زید ابن ارقم رضی الله عنه چا تپوس کو کم غزا النبی صلی الله علیه وسلم من غزوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو جنگونه کړي وته وی 19 غزو کې رسول صلی الله شریک شوی دی تاسو سره څو کړي دی ویزه ولسو کې شریک ومه په بعضو سیرتونو کې راځي چې 15 دي بعضو کې 20 دي او بعضو کې زیات نه زیات یو کم 10 دي
یو کم 13 غزوې په سیرت کې راغلي. سوال ځل کې دا راغی چې څنګه دی ولس وي دا بس 15 شوي دا بس 20 شوي او دا زیات نه زیات یو کم 13 دي. وجه دا غي دا چې بعضو سیرتونو ولا دا چل کړی دی چې نږدې چې کومې غزوې دي هغه یو شمار کړی دی. لکه یو جنگ شوی دی غزوه خندق، به دغه نه بعد د بنو قریظه سره جنگ شوی دی، نو د دوه یو بل ته ډیر نږدې دي، بالکل نږدې دي، نو د دوه یو شمار کړی دی. خدغه شان چې دی نه غزوه حنین کې جنگ شو به طائف والا د دوه یو ځای شمار کړی دی. وجه دا چې د دوه بالکل یو نږدې شوی دي. او باقی دا څومره سرایګانی رسول صلی الله علیه وسلم لګلی دي، نو وایي کې اختلاف به ډیر دی، زیات نه زیات چې کوم حد بین ولکیږي غدا چې او یا پیری رسول صلی الله علیه وسلم کسان لګلی دي او یا پیری. نو څو غزوات دي ټول؟ یو کم 13. که څوک دته وي چې بعض سیرتونو 15 ذکر کوي، بعض 20، بعض 19، بعض 19، نو وجه دا غي دغه شو کوم چې موږ جواب وکړو. او سریه رسول صلی الله علیه وسلم سو پیری لګلی ده، نو هغه زیات چې کوم حد خو شوی ده، هغه او یا خو شوی. د غزواتو مخ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غزوه بدر نه مخ کې، بدر دا غټ جنگ دی، د دې بدر نه مخ کې، د بدر د غزا نه مخ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کسان لګلی. او زبر ترغی تفصیل بیانومه مختصر. یو سریه چې رسول صلی الله علیه وسلم لګلی دا هغه ته ویل کیږي سریه سیف البحر. دا دغه نوم دی سیف البحر. د رمضان په میاشت کې اولنې کال د هجرت، یعنی کله چې مسلمانانو هجرت وکړو دا غینه بعد چې کوم رمضان راغی د په دغه کال کې لګلی. او په دې سریه باندې رسول صلی الله علیه وسلم خپل تر حمزه رضی الله عنه مشر کړو. حمزه رضی الله عنه په دې باندې مشر، او دا غسر 13 کسان لګیلو د مهاجرینو. نو 13 کسانو مشر په حمزه رضی الله عنه، او د دې لپاره لګیلو چې د قریشو یو قافله را روانه و د شام نه، او په دې قافله کې ابو جهل او د غسر 300 کسانو. دیو بل مخامخ ورغلیو، ابو جهل سره دغه د کسانو د قافلې، او حمزه رضی الله عنه سره د 13 کسانو. نو یو بل ته صفونه برابر کړو، د جنگ اراده کړي و. په دې کې یو کس راخکاره شو چې دغه نوم مجدی ابن عمرو الجهنی. دا دې کسو چې د دوانو فریقینو سره روغه و، مسلمانانو سره روغه و او د قریش سره روغه و. نو دې په منځ کې راغی او دوی د جنگ نه منع کړو، نو جنگ پکې ونه شو. اولنی سریه چې رسول صلی الله علیه وسلم لګلی دا د یاد ساتي، هغه ته ویل کیږي سیف البحر. 13 کسانو مسلمانان او 13 مهاجرین، او باغوی باندې مشر حمزه رضی الله عنه. تلی د دې لپاره و چې د مشرکین یو قافله د شام نه روانه او مکې ته تله، یو بل ته مخامخ شوي دي، خو جنگ پکې نه دی شوی. او دا حمزه رضی الله عنه چې کوم جنډه ورکړی شوی ده، دا اولنی جنډه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړی، او دا جنډې رنگ سپینو، او دا جنډه نیولې و ابو مرثد الغنوی رضی الله عنه. په خابه دي جنگونو کې دي چې کېدو چې جنډه بوا د هر فریق سره د دې جنډې ولید دا به بیللی دغه کسانو د کوم چې دا جنډه و. نو ځکه به تاسو په سیرت کې ووري او را به ان شاء الله په دې غزواتو کې چې بعضو کسانو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ول جنډه ور کړی و، په خیلاس کې به سره جنډه و، خیلاس ته به تور والے شوی، نو به ګس لاس کې بینولې، او ګس لاس چې به تور واله شو، نو به په زنګنانو کې نیولې او ناسبو. خدا جنډه به ولیدو ته نه پریدي.
او چې کله به دې سي گزارو شو چې دې به مړ کېدو نو بیا به بل مرګري هغه جنډه اوچته کړه دې سي طریقه وا نو دا سریه سیف البحر د دوی جنډه اولنۍ جنډه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ور کړی دا غیر رنگ سپینو او چې تکړی ابو مرثد الغنوی هغه چې تکړو دا جنډه دغه په لاس کې نو دا اولنۍ سریه شو د دینه بعد دویمه سریه چې رسول صلی الله علیه وسلم لګلې ده هغه د سریه رابغ غیته ویل کیږي رابغ او د په شوال کې لګلې ده شوال کله راځي رمضان پسې کې رمضان نه مخکې رمضان پسې یعنی دا غینه یوم اشبات د هجرت اولنې کال او د شوال میاش رسول صلی الله علیه وسلم بل سریه ولېګله د دې سریه مشر عبیده ابن الحارث ابن المطلب رضی الله عنه او د دې به تاسو یو واقع ووري ان شاء الله عبیده ابن الحارث شپېته کسانو د سره دم ټول مهاجرینو او د ابو سفیان سره مخامخ کېده مقصدو ځکه چې دا غسر یو قافله روانه و بای کې 200 کسانو رابغ علاقه کې او په دغه دره کې دوی د یو بل سره مخامخ شیو او سبحان الله د دوی د ایمانونه هغه تیر شي کې 1300 سره دیږي کې شپېته 200 ته مخامخ شي او دوانو په یو بل باندې غشي وشتیو خو جنگ پکې دي سینې دی شوی چې یو بل ته مخامخ شي دي چې جنگ پکې نه دی شوی چې یو بل ته مخامخ شي چې میدان تر کوشي او توري راغسي دغه جنگ پکې نه دی شوی خو د لری نه یو بل په غشو باندې وشتي دي او څوک پکې وجلې شوی نه دی دې سریه کې یو فائدہ دا وشو دي لګلو یو مشرکان باندې غرور پرې وته خو یو غټه فائدہ دي کې دا وشو چې دو مسلمانان چې هغه په مکه کې یو کمزور یو المقداد ابن عمرو رضی الله عنه او دویمو عتبه ابن غزوان المازنی رضی الله عنه دوی دوانه د دې کافرانو سره یو ځای شي او په دې قافله کې او دوی ته پته و چې مسلمانان وته کې دي شروزي نو که مسلمانان راووتو نو موږ به د دوی نه په څه طریقه پټ شو د مسلمانانو سره به پاتې شو او همدغه شان شو چې دا دوه کسان یو مقداد ابن عمرو او د سیرت ته تر اکثر بعد بیانوم د یو ناشنا انسانو او دویم عتبه ابن غزوان د دوه پاتې شي د کافرانو نه پاتې شو د مسلمانانو سره او په دې سریه کې چې کوم جنډه و د عبیده رضی الله عنه سره وا چې کوم جنډه دغه سره وا اغم سپینه وا او جنډو چې تکړی مصطح ابن اثاثه رضی الله عنه مصطح پیجنې ها کوم یو د ابوبکر صدیق رضی الله خپل چې و کله چې هغه خرچه بند کړه ان شاء الله سیرت کې به دغه واقعیت تفصیلا راشي د سو سریه شوي دوا دریم سریه چې رسول صلی الله علیه وسلم لګری دغه ته ویل کی سریه الخرار الخرار او دغه جحفه علاقه چې کومه ده دی خوا کې و د په ذوالقعده کې شوال به کومه مشرج ها ذوالقعده د بغي پسې ده رسول صلی الله علیه وسلم سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه په دې باندې مشر کړو او دا غسر شل کسانو شل او سورلی وسروي او لګلی دي د پاره چې د قریش یو قافله را روانه و چې دا به تاسو ودروي د قریش یو قافله دا به ودروي او داوته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلو چې د خرار علاقینه به تاسو نه وړي نو دوی وته د شل کسان او پیاده روانو د ورځې په پټو د شپې روانو
چې کله دوی خرار علاقې ته ورسېدو او د 15مه ورځ وه نو چا وله خبر ورکو چې په دې طرف باندې هغه قافله تېره شوې ده نو قافله د دوی په لاس رانله هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته ویلو چې تاسو به د دې علاقې نه وړئ د خرار علاقې نه نو دوی خو مخکې تللی نه شو نو بیا د هغه ځای نه واپس رالو او په دې کې جنګ او قتل و قتال نه دی شوی سعد رضی الله عنه سره چې کومه جنډه وه هغه هم سپینه وه او اوچته کړې هغه مقداد رضی الله عنه وه مقداد رضی الله عنه سره دغه جنډه وه د دې نه مخکې چې د بلې سریې ته واوړو د مقداد رضی الله عنه څوک و د ده په باره کې به مختصر خبره وکړو مقداد ابن الاسود هم دته ویلی کېږي په سیرت کې او مقداد ابن عمرو ورته هم ویلی کېږي المقداد ابن عمرو ابن ثعلبه دا د خپل نوم دی خو دته ویلی کېږي مقداد ابن الاسود د اسود ورته ویلی کېږي د دې وجه به بیان کړو انشاءالله د ده پلار چې دی عمرو ابن ثعلبه د یو کس وجلی د خپل قوم نه او بیا تښتېدلی و یمن حضرموت ته هلته پټ شوی نو هلته چې کوم خاندان د کین ده او دا غټ خاندان دی نو د هغوی سره ملګری شوی نو ځکه ورته ویلی کېږي الکندي او د اصل د دغه خاندان نه دی نو المقداد بن عمرو بن ثعلبه الکندي نو دغه کنده قبیلې ته دوی نسبت د پلار د لاسه کېږي چې هغه کس وجلی و بیا هلته تللی و د هغوی سره ملګری شو بس دغې ته به نسبت کېدو هلته بیا د یو ښځې سره واده وکړو او د هغه واده نه بعد یو زوی پیدا شو چې د هغه نوم دی المقداد کوم چې دا صحابي دی مقداد رضی الله عنه د ده او یو بل کسو ابو شمر الکندي د دوی په منځ کې جنگ راغلی په یمن کې نو د توره راواغسته په هغه باندې ګزار وکړو او داسې د هغه نه د خپه په دې ګزار کې پرې کړه نو دا د ده لپاره بل جنگ جوړ شو بله جاخه جوړه شو نو د هغه ځای نه وتښتېد او راغی مکې ته د حضرموت نه راغی واپس ته مکې ته په مکه کې د یو کس سره ملګرتیا وکړه او هغه له امان ورکړو او هغه نوم دی الاسود ابن عبد یغوث الزهري نو هغه د خپل زوی ووی د اسود ورته څه ووی زوی ورته ووی دا زما زوی دی نو د هغې نه بیا ده ته به ویلی کېدو المقداد ابن الاسود او دا نوم په ده باندې دومره مشهور شو چې بیا به چا په دې نه یادو المقداد ابن عمرو پلار هغه نوم به ولې نه یادو د اسود نوم به یادو بیا چې کله الله سبحانه وتعالی د آیتونه نازل کړو ادعوهم لآبائهم چې نسبت په پلار ته کېږي بل چاته به نه کېږي نو بیا به دته المقداد ابن عمرو ویلی کېدو خو بیا مشهور دی په ابن الاسود باندې المقداد ابن الاسود او د ده کنیت چې دی نه سیرت کې راځي چې یا د ده کنیت ابو الاسود یا ابو عمر یا ابو عمرو یا ابو سعید او دی په اولنو کسانو کې چې اسلام قبول کړی په مکه کې او د رسول صلی الله علیه وسلم د تره لور ضباعه بنت الزبیر رضی الله عنها د هغې سره واده کړی ځکه زبیر چې د عبدالمطلب زوی دی د رسول صلی الله علیه وسلم د پلار رور دی د هغه لور ضباعه د هغې سره واده کړی او هغه داسې د هغې یو واقعه ده چې دی ناستو د عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه سره او د واده خبره شو نو هغه ته واده ولې نه کېدو ته واده کوم خپل لور مال راکړه په دې باندې هغه غوسه شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبره واورېده وایي زه دله واده کوم لاړه تره لورې وله وغوښته نو ضباعه بنت الزبیر رضی الله عنها هغه د ښځه شوه د مقداد رضی الله عنه 2 هجرت یې کړي دي حبشې ته او بدر او د هغې نه بعد چې څومره غزاګانې دي په هغه ټولو کې دی شریک شوی غټ صفت په مقداد رضی الله عنه کې داو چې د چې به څنګه اس غلو داسې اس په صحابه کرامو کې بل چا نشو زغلولی او چې کله به د جهاد په میدان کې دی په اس باندې ناستو نو داسې به ښکارېده چې دغه یو کس اس غلی او یو کس په اس باندې سور دی دومره الله سبحانه وتعالی دله پوهه ورکړې وه بلکې صحابه کرامو به دا وی مقداد رضی الله عنه
لکه زر کسان چې موږ سره په لښکر کې، یو مقداد لکه موږ سره چې زر کسانی په لښکر کې. او بل دا چې غشو وشتو کې الله سبحانه وتعالی ډېره پوهه ورکړې وه په اوچتو انسانانو کې، او د جهاد سره سخته مینه وه. کله چې بوډا شو نو هم به جهاد لته چا ورته بوډا شوی وي، بوډا شوی مو خو د الله دا خبره چې کله واورم انفروا خفافا وثقالا، الله وي د جهاد دپاره وځئ که درانه او که سپکې. درانه یې مطلب بوډاګان شوي کمزوري شوي بدن هم که سپکې، ځوانان هم به وځئ، که ځوانان یې که بوډاګان یې وي. دې خبرې الله دې خبرې زه مجبوره کړم چې دې بوډاوالي کې زه به کور کې نشم کېناستی، نو بوډاوالي کې هم دې جهاد له وتو. او روایت کې دام راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی چې علیکم بحب اربعه، څلورو کسانو سره محبت کوئ. یو علی رضی الله عنه، دویم ابو ذر، او دریم سلمان فارسی، او څلورم المقداد رضی الله عنهم اجمعین. دوی سره محبت کوئ. دا مقداد رضی الله عنه د جسم نه ډېر دنګ انسان، او خېټه هم ډېره غټه خېټه وه، او د سر ویښته ډېر ګڼو، او سترګې غټې غټې سترګې وي، او چې چا به لیدونو یو هیبت به په سړي باندې راتو. دې سول الله سبحانه وتعالی رعب ورکړو. او اصل وجه د هغې دا وي چې د دینداري د په انسان کې یو وقار، یو عزت د انسان په مخ کې پیدا کوي. کله نه کله به یو عالم ویني او د هغه په مخ کې سپینګیري وزیران، مشران، مالداره د هغه په مخ کې خبرې نشي کولی. وجه د هغې دا چې د انسان کې دینداري، کله چې تا د الله منله او د الله په دین باندې د عمل کو، الله به د خلکو د زړونو ته ته مایله کوي، او الله سبحانه وتعالی به تعالی یو ناشنا عزت درکوي. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الله عزت خود الله دی، او عزت د پیغمبر دی، او عزت د مؤمنانو دی، خو منافقانو ته دې خبرې پته نشته. ګیره چې دی نو نه ډېره ګڼه وه او نه بلکل رنګۍ وه، او کله چې ګیره سپینه شوه نو هغې له به یې زیړ رنګ ورکو، هغه به یې زیړوله. او رسول صلی الله علیه وسلم په ده باندې ډېر سخت مینو. هغه تفصیلي سیرت لنی شو تله، خو دا صرف اشاره دی ته چې مقداد رضی الله عنه څوک، او تاسو ته په دې سیرت کې که د نوم راشي نو چې ستاسو ذهن کې چې دا هغه پلانی دی. څو سریه موږ ذکر کړې؟ درې. په دویمه سریه کې د مقداد رضی الله عنه د مشرکینو د قافلې نه راوړېدلی مسلمانانو ته، او په دې دریمه کې جنډه د ده سره وه. څلورم د دې نه بعد غزوه ده. غزوې څه مطلب دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې وو. تیر شوي درس کې ما دا خبره تاسو ذکر کړې وه چې دا په تاسو باندې قرض څو غزوې رسول سم کړي. نو دا غزوه ده، څلورمه دا غزوه ده. اکثرو ملګرو ته دا زما ګمان نه دی، انشاءالله یقیني خبره ده، اکثرو ملګرو ته دې پته هم نشته چې د بدر د غزا نه مخکې له نور غزواتو هم شته. اولنۍ هغې ته ویل کېږي غزوة الابوا، او یو ته ویل کېږي ودان. دوه نومونه دي، او دا د سفرې په میاشت کې وه، او د هجرت دویم کال و. د سفرې میاشت او د هجرت څویم کال دی؟ د هجرت دویم کال او د سفرې میاشت. سفر کله راځي؟ محرم پسې، ذوالقعده بیا ذوالحجه بیا محرم، او دینه نوی کال شروع شي، بیا په دې به سفر راځي. په سفره کې دا شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله وتی دی په دې کې، او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه و چې کله به وتو نو په مدینه باندې به یو کس مشرکو، نو هغه سعد بن عباده رضی الله عنه مشر کړو. د دې سیرت به دم چې په موقع باندې بیانوم باذن الله. سعد بن عباده رضی الله عنه د په مدینه باندې رسول الله مشر کو، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ، او یا کسان وسره صرف مهاجرین انصار پکې نو. او وتیم د دې لپاره و چې د قریش یو قافله روانه و، د هغې مخه یې نیوه،
نو چې کله ودان علاقې ته ورسېدو ودان د علاقه د مکې او د مدینې په منځ کې مکې او د مدینې په منځ کې تقریبا د دغه علاقې او د رابغ په منځ کې چې دینو یو کم 10 میله فاصله ده رسول الله صلی الله علیه وسلم الته تلو په دې غزوه کې یو فائدہ دا شوی ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بنی ضمره خاندان مشر چې کومو عمرو ابن مخشی الضمری دغه سره معاهده کړی و بنو ضمره دا ګور غټ خاندان دی غټ قوم دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله په دوی تیرېدو د مشر سره ملاو شو او لیکلی وکړو هغه لیکلی چې څه لیکلی وای کی دا چې هاذا کتاب من محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لبني ضمره دا لیکل د محمد صلی الله علیه وسلم طرف نه دی د بنو ضمره د پاره پای کی دا دی چې د دوی مالونو ته هم څوک سنوي د دوی نفسونو ته هم څوک سنوي او نه بر دوی سره مونږ جنگ کو الا دا کچرته دوی د الله د دین سره جنگ کو نو بیا به سره مونږ جنگ کو او دا هغه وخت پر دا معاهده چې سو پورې دریاب وبو چې شوی نه دا میشه د پاره تاسو ته مونږ سنوي او بل به دا خبره ولي کله شو ک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته आवाज وکړي چې راځي جنگ دی نو دوی به مرسته کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دا اولنۍ غزوه ده چې پیغمبر کړی ده دا خو پته ولګی چې د بدر نمخ کې سودی درې اولنۍ کومه وله ابوا یا ودان د دوه دینونه نو اولنۍ غزوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دا کړی ده په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل وته دي او 15 سورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مدینې نه بهارو 15 سورې او په دې کې چې کوم جنډه واغم سپینوا او جنډه و د حمزه رضی الله عنه سره د رسول صلی الله علیه وسلم تر حمزه رضی الله عنه په لاس کې دا جنډه و دا غینه بعد بل غزوه راغلی د غزوه بوات دین د بوات او دا پر ربيع الاول کې راغلی ده سفر به څه کوم مېش راځي ها ربيع الاول دا پیغمبر ګوره زموږ په سوچ کې او زموږ په فکر کې دومره و چې ته پارام نه شول یو مېش ختمي په دې بل کې بیا په دې بل کې بیا په دې بل کې او دې سره ترتیب روان دي حال پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جسم پارام شو چې کله تی سوته دا وخت پوری هغه د اسلام او د مسلمانانو په خدمت کې بلی کېو او کم ټیم کې چې وفات کېدو هغه ټیم کې چې کړه دغه لور فاطمه رضی الله عنها وجل الوا کرب ابتا الوی زما پلار باندې سخت ده نو رسول صلی الله علیه وسلم ته ليس على ابيك کرب بعد اليوم د نن بعد وستا پلار باندې سخت نه دغه ساوتو پوری د دې پیغمبر د ژوند ټول دقه دی او په هغه ورځ چې را پاسېدلې د سیرت کې موږ سره تیر شیو الله ایتونه نازل کړو یا ایها المدثر قم فانذر الله پیغمبر ته وی اے په ځان باندې صادره چون کیا پاسا د خلق ويرو د الله نه واغه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاسېدل بیا ته خدیجه رضی الله عنها وسكت ناغوتي ولا زمن النوم د خوب غورزیو د پریوتو غ زمانه وی لاړه خدیجه واست دعوت او د جهاد او د مهنت او د کوشش تور ده نو دا غزوه بوات د ربيع الاول په میاش کې راغلی او دام دویم کالو د هجرت په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل وته دی او 200 ملګری وسره وو او دې کې دې لپاره وته چې د قریش یو قافله را روانه و په تیرشي غزوه کې جنگ نه لري په دې کې یو قافله لمخې ته ورغی چې باغی کې وو امیہ ابن خلف او دغه سره سل کسانو د قریش او 2.5 او خان وسره نو کله چې بوات علاقه ته ورسېدو نو الته وتغوي ملاو نشو نو دلته د لخر یو بل سره مخامخ شوی نه دي او په دې غزوه کې چې کله رسول صلی الله علیه وسلم په مدینه باندې سعد ابن معاذ رضی الله عنه مشر کړو
او په دې کې جنډه سپینه و او جنډه و د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه سره. سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه سره د دینه بعد خدای کې ګوره جنگ نه دی شوی. شپږم بیا بل چې کوم غزوه ده، شپږم ز په ترتیب د غسریه سره یادو. نو د درېمه غزوه دي ته ویل کی غزوه صفوان. درېمه غزوه غزوه صفوان دا د ربيع الاول په میاشت کې راغلی او د هجرت دویم کالو. او وجه د دې داوا چې یو مشرک کرز ابن جابر الفهري، کرز ابن جابر الفهري د سکسان راوستي د مشرکین په مرسته او په مدینه کې چې کمزې کې بداو خان او بيزيګړي سره دې په هغه باندې حمله کړې و. دغه نه ساروي هغه پټکړی ووتله. نو رسول صلی الله علیه وسلم او یا کسانو سره ملګری شو او په د پسې وته تر دې چې علاقې ته ورسېدو چې هغه ته صفوان ویل کی بدر د طرف نه. خو الته د کرز او دغه ملګری ملاو نشو. نو را واپس شو بغیر د جنگ نه او دې ته دام ویل کی غزوه بدر الاولى، اولنی غزوه بدر دې ته ویل کی. ناغه غزوه بدر دویمه ده او غټه غزوه بدر ده. یو بل غزوه غزوه ذی العشیره، غزوه ذی العشیره. غزوه ذی العشیره ده په جماد الاولى کې راغلی ده. جماد الاولى میاشت کې راغلی ده او په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم وته او دغه سره یو نیم سل کسانو او اکثر سیرتونه کې راځي وي 200 کسانو. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پچا زور زبردستی نو راوستي، خلک چې څوک وته هغه وته. دیرش ساروی د ځان سره روان کړو چې هغه خانو د سورلې ویل دي. دیرش سورلې او کسان یا یو نیم سل دي او یا سودي یا 200 دي. دوی وتیم دي د پاره چې د قریش او قافله را روانه و شام ته، د مکې نه روانه و شام ته. نو کله چې رسول صلی الله علیه وسلم اوته د غزې ته ورسېدو ذل عشیره علاقې ته، ذل عشیره د علاقه د ينبوع طرف ته راځي. الته چې رسول صلی الله علیه وسلم ورسېدو نو دا قافله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تللی و. خمداق قافله ده چې واپسې کې را روانه و. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې لوته او بیا به جنگ راغی غزوه بدر. د دې قافلې د لاس د دې طرف چې روانه د شام ته، نو میلاو نشو د مسلمانانو سره. د شام نه چې واپس راتله مسلمانان بیا د دې لپاره وتیو او د جماد الاولى میاشوا اخرنی ورځ د جماد الاولى او اولنی ورځ د جماد الاخره. او په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم د بنو مدلج خاندان سره معاهده کړې و چې موږ به دوی ته سنوي او دوی به موږ ته سنوي. د دینه بعد په دې غزوه کې غزوه ذل عشیره په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم په مدینه باندې ابو سلمہ ابن عبد الاسد المخزومی رضی الله عنه مشر کړو او په دې کې جنډه سپینه او جنډه و د حمزه رضی الله عنه سره. د دینه بعد بیا بل سریه هغه ته ویل کېږي سریه نخله. او دې سریه کې غټه واقعه را پیښه شوې. سریه نخله د رجب په میاشت کې راغلی او د هجرت دویم کالو. رسول صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن جحش رضی الله عنه ولېګو او دغه سره 12 کسانو چې هغه په مهاجرینو کې او هر 2 کسان به یو اوخ استعمالو. دا یو به سور د بل بوسره پیاده روانو، بیا په بل سور شنو د بل بوسره پیاده روانو. عبد الله بن جحش رضی الله عنه دا یو ناشنا انسان په سیرت کې تیر شوی او دا د ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی الله عنها رور دی. عبد الله بن جحش رسول صلی الله علیه وسلم د او د عاصم بن ثابت رضی الله عنه په منځ کې رورولي قائم کړي و په مدینه کې. او کله چې رسول صلی الله علیه وسلم دا سریه لګل نو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه پکې مو او سعد بن ابي وقاص پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی چې زب پتا سو باندې د سې کس مشرکومه چې هغه پتا سو ټولو کې صبرناک دی
کباغه باندې لوګ راشي یا تند پراشي نه صبر کوي نو موږ چې دا بسوکی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن جحش ته وی ته بدوی باندې مشر شو عبد الله ابن جحش رضی الله عنه سعد ابن ابي وقاص وی د احد په غزا کې موږ دوه یوځو او تفصیل به الته خراشي ان شاء الله د احد په غزا کې موږ یوځو نو امام دعاګانې وغوښتي دم دعاګانې وغوښتي ځکه چې په میدان جهاد کې دعاګانې قبليږي نو سعد رضی الله عنه ما دا دعا وغوښته چې یا الله چې کله موږ سباله د دې مشرکانو سره ملاو شو نو ما سره د سخت کسان ملاو کا ته دا وی دعاګانې چې ما ته د مشرک را مخامخ شي چې هغه ډیر سخت او قاتله فیک چې ستاسو پر ضد د سخت انسان سره جګړه وکم او د طاقتور سره وکم او بیا یا الله ما لا طاقت را کی چې زه دغه کس مردار کوم او دغه سره چې سیغه ته واخلم نو عبد الله ابن جحش په دې باندې امین وي بیا عبد الله ابن جحش رضی الله دعا غوښته سعد رضی الله به امین وي نو هغه دوی چې اللهم ارزقني رجلا شديدا یا الله ما تم دې چې کسر مخامخ کې چې هغه خپ علوانانی او خطه کړی تر دې چې زه دغه سره جنگ وکم ستاده پاره او هغه ما مړ کی او زما د پوز او وګونه د هر سره نه پری کی او به چې کله زتا ته مخامخ شمو تران ته پوسو کی چې دا ولی نو زبم چې یا الله فیک و فی رسولک ستاده پاره او ستاده پیغمبر د پاره او تر ته وی الله چې رښتیا دی وی سعد رضی ما په امین وی خو د جنگ په اخره کې ما ته ښکارا شو دغه دعا هغه زما دینوم چته و والله قبول کړي او هغه څنګه چې کله مشرکان رالو او د بازو مسلمانانو پوزي پرې کړي چې هغه وجل شي او شهیدان کړي شي دا غوي پوزي پرې کړي دا غوي غوګونه پرې کړو نو به دا غینه دي زنانو امیل جوړ کو او هغه به د غاړې ته چولو نو یما دی یو زنانه امیل ولیدو چې بغي کې د عبد الله ابن جحش رضی الله عنه غوګونه او پوزه پکې وو هغه امیل کې د عبد الله ابن جحش رضی الله عنه پوزه او غوګونه پکې ما په خپل ولیدو نو ماته هغه دعا رايد شو کوم دعا چې عبد الله ابن جحش رضی الله عنه غوښتلی و عبد الله ابن جحش رضی الله عنه په دې سریه کې مشر او دغه سره 12 کسان رسول صلی الله علیه وسلم دله یو خط ورکړ او دا وته ویلو چې دا خط به ال کولاوي چې کله 2 ورځې سفر وکي نو عبد الله رضی الله عنه روان شو به 2 ورځې بعد خط کولاو کو باغی کې لیکلو چې کله ته زما دا خط وګوري پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته لیکلو نو زمخه ته تر دې چې ته علاقه ته ورسی چې هغه ته نخله ویل کی د مکه او د طائف په منځ کې او التبه د قریش یو قافله راځي نو موږ ته د قافلې خبر به بیان کی چې سقي سره کله چې ویده دا خطوینو به په اخر کې ځان سره وي سمعا وطاعه یا رسول الله موږ اوریدا موږ ولیدا او موږ یې منو به خپل ملګرو ته دا وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی زه په چا باندې زور زبردستی نه راولم که څوک شهادت غوړه کوي نو موږ سره د مخ کې زیو که څوک د مرګ نه یریږي نو هغه دی پاتې شي موږ سره باغ انسانان نه دي چې هغه د مرګ نه یریږي او هر چیز یې منو زه تیار یم نو هغه مرګرو ته موږ د سرم تیار یو په دې لار کې د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه او عتبه بن غزوان رضی الله عنهما د دې سره اوخه مته سوي چې اوخ ورته کسان سره یو نو دا دوانه په دې اوخ پسې ګرځیدو د دوی نه د اوخ ورک شو نو ریده لسه دوی پاتې شو نو څو کسان شو ټول لس کسان شو دا اوخ د دوی نه دوه کسانو نه چرته ګډوډ شو نو دوی په دې اوخ پسې ګرځیدو نو د دوته پاتې شو او د سره سبحان الله په دې سریه کې سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه
سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د سیرت ما تفصیلا بیان کړم نو تاسو اوریدل ان شاء الله. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د سیرت تصریف معمولی اشاره چې موږ ته پته ولګي چې څنګه ځوانان زموږ په تاریخ کې پاتې شي. داغه صحابي دی وی وو ورځې په ما داسې تېرې شوي دي چې زه د اسلام درېیمه حصه وم، دا درېیم سړی و چې اسلام یې قبول کړی. وو ورځې په ده تېرې شوي دي چې دا درېیم مسلمان و، نور څوک نه و. درېیم مسلمان هغه سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه هغه انسان چې معرکه قادسیه چې کوم جنگ د قادسیه شوی د مشهور او کچته الله جون راکو هغه هم په تاریخ کې بیانو، هغه کې د مشهور او د کسرا فارس د خزانی چې کمی دي د الله سبحانه وتعالى د په لاس باندې کول او کړی دی او د په لاس باندې الله مسلمانانو لور کړی دي. او کوم ټیم کې چې اسلام قبول کونو په هغه ټیم کې د عمر ولس کالو د ناشنا خبره په هغه ټیم کې د عمر سو ولس کاله د غوي ځوانان او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل چاته نه دی ویلي چې زما مور پلار دی پتا باندې قرباني صرف دته ویلي. او کله چې وحود کې د غشي وشتو بغشي وشتو کې تکړو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ولا سعد زما مور پلار دی پتا باندې قرباني وي. سعد رضی الله عنه هغه لسو کسانو کیم دی چې د جنت زیره وته ورکړی شوی دی او سعد رضی الله عنه هغه شپږو کسانو کې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات کېدو د دوی ناراضي او د پرشته کې د رسول صلی الله علیه وسلم ماما راضي او ځکه به دا وی هاذا خالی دا زما ماما دی نو څوک دې ماته وخی چې دې سي ماما یې. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د لور عائشه بنت سعد رضی الله عنها هغه چې زما پلار د باډۍ نه چیتو او د جسم د اډو کې ډېر غټو او رنگي یې غنم رنگي او د مبارک آیتونه نازل شوي دي وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. کچته د مور پلار ته د شرک امر کوي نو ته بوله دغه خبره نه مانی. کله چې د اسلام قبول کو نو مور قسم وخوړو چې زب سنه خورم زب سنسکم او زب بنور کې ناشته مو زب ویختنه منګزوم. نو چې کله د خبر شو نو مور ته دوی مورو تا کې خو یو ساده یو نفس ته کسل ساګانی د بکیو یو ځکه یو بیا هم زه د اسلام نه پریدم، زه کفر ته واپس نه راوړم. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه هغه واقعات چې د جنگونو کې سکارنامې کړي دا خو ان شاء الله خپل ذکر راځي. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه چې کله وفات کېدو نو دا غزوه وي مصعب وی دې پلار دا سر زما په دې غېږ کې پروتو او ما جړل نو هغه دا سترګې راوړې ما ته وی چې ولې جاړې ما ته چې تاسو جاړ وی ما ته ما په سیمه جاړه او ما په ما باندې جاړه فإن الله لا يعذبني أبدا الله ما لا چرتم عذاب نه راکې و اني من اهل الجنه او زه په جنتیانو کې یم. ځکه چې ما ته پیغمبر ویلو ته په جنت کې. او کله چې وفات کېدو 55 هجری و نو دا وصیت کړو چې زما یو خاص په کور کې کپڑا پرته ده په دې کې ومې کفن کوي. چاته تاسو کو ابو اسحاق د کونیت ابو اسحاق ابو اسحاق په دغه کپڑا باندې سکه وی لقیت المشرکین فيها یوم بدر. بدر په جنگ کې مشرکانو سره چې ما مقابله کوله ما دغه کپڑا چولې نو زه غواړم چې بغي کې الله ته مخامخ شم. نو پاک کپڑا کې چې دې کفن کړی شی او په وخت کې د عمر تقریبا 80 کالو او د بقیع په مقبره کې خښ کړی شی دی کوم چې په مدینه کې ده. عبد الله ابن جحش نخله علاقه تر ورسېدو نو د قریشو د قافله تیرېده په دغه ځبان او دغه سره سامانونه او سرمنی وي سره خوراک سامان وسره. باغی کې یو کسو عمرو ابن الحضرمي دویمو عثمان او نوفل د دوان زامنو د عبد الله ابن المغیره. عبد الله ابن المغیره دو زامن پکيو او حکم ابن کیسان پکيمو. مسلمانانو د یو بل سره مشوره وکړه چې دا خو د رجب میاشت او رجب میاشت په کومو میاشتو کې ده عزتمنو میاشتو کې ده په دې کې جنگ منه دی او د اخرنی ورځي بالکل رجب میاشت په ختمېدو
ټول یو بل سره کېناستو مشورې وکړي چې دا څه وکړو که عمله نه کوو نو دا قافله زمونږ نه روغه ځي بیا هم په لاس نه راځي که انتظار وکړو چې رجب دا میاشت ختمه شي دا قافله رانه مکې ته ننوځي نو ځئ چې عمله پرې کوو دوی عمله وکړه په هغوی باندې نو عمرو بن الحضرمي پکې ووجلی شو او عثمان او حکم دا دواړه قیدیان کړو او نوفل وتښتېدو نو دوی بیا دغه قافلې د سامان او دغه دوه قیدیان د مدینې ته راوړو او سبحان الله عبد الله رضی الله عنه د ځان د فیصله کړو چې 15 مې سبب کې جدا کو په دې غنیمت کې او په دې مال کې او الله سبحانه وتعالى بیا د قشن تقسیم بیان کړي چې الله او د الله د پیغمبر د پاره سوی مې صدا 15 مې صدا نو دا اولنې خمس ته په اسلام کې چغسته شوی او اولنې انسان چې په اسلام کې اسلام د پاره وجلې شوی دی ان دغه په مقابله کې هغه عمرو بن الحضرمي دی او دغه شن اولنی دوه قیدیان هغه دراوستي نور د څه فضیلت بیانوم تاسو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دې خبرې پته ولګی چې دوی د رجب په میاشت کې حمله کړې ده نو دوی دا کاری بد وګڼو او دوی وته وي تاسو ته هم د حملې نه ویلي نو دغه دوه قیدیان یو ته واپس کو او د هغه چې کوم وجلې شو دغه دیت ولم ورکو خو مشرکانو ته موقع ملاو شو موقع د خبرې ملاو شو تاسو ځان ته مسلمانان وای تاسو ځان ته دا وای تاسو د عزتمنو میشي عزت نه کوي او د بيدینو د پاره هم موقع وکړي په دې مسلمانانو کې کچرته د عالم نه غلطي وشي یا د ګيري ولا نه غلطي وشي ها اوس دې دغه نوٹ کوي خسړې د ګيري والا خدیندار دی خطکړه عالم خو غریب یو ورځ ته دروغ وي یو ورځ سوي دروغ انسان دی بس دله جوړ شو مړه ته وګوره ته دې ته وګوره دله پیځو ته موږ کې د چیرې درو ته دې ته وګوره دې ګيري ته د چیرې درو ته وګوره دې علم ته د چیرې درو خپد کې په سونو ګناونه دي غاغي څه پروا نشته مشرکانو له جوړ مخه به دغه خبره کوله تاسو ځان ته مسلمانان وای تاسو د عزت منی میشي عزت ونه الله سبحانه وتعالى آیتونه نازل کړ په سوره بقره کې يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه دوی تاسو کې تانه د دې په باره کې چې په دې عزتمنو میاشتو کې جنگ کول څنګه دي الله ناشنا جواب وکړو حق ته الله بیانې قل قتال فيه كبير تورته چې په دې کې جنگ کول غټه خبره نه ده پکار غټه ناروا ده کې څوک په دې میاشتو کې جنگونه کوي خدا وته وایي پیغمبره وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله خدا وتمويا جنگ کول خو غټه خبره نه و پکار جنگ خدا وتوي چې د الله د لارې نه خلق من کول او د الله د کور نه خلق وسته او په الله باندې کفر کول د دینم غټه خبره ده یعنی دا وتم راځي چې تاسو خلک نه چې یو خبره مرټین کړي تاسو چې کوم کفر کې پراته د دین ډیره غټه ده چې یو کسره ولګېدو او د عزتمن میاشت کې جنگ وکړو والفتنه اکبر من القتل او بکم شرک چې تاسو پراته دا شرک د قتل او قتال غټه خبره ده سبحان الله الله سبحانه وتعالى مرګرتیا وکړه دغه مؤمنانو په دې کې نه چې دوی دا کار خکړي کار دا وایي څه دی غلط نو په کار چې وایي جنگ کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې انکار وکړ خو دومره چې اوس غلطی نه شوی دی نو دې کې دا طریقې زده کوي کچرته د نیک انسان نه او غلطي وشي نو پرده پیر واچو او د ادم په دې بچو کې ناشنا صفت هغه ده د ادم په دې بچو کې چې سل نیکیانی وری یو غلطي وو کې نو د سل نیکیانی د لری د یو غلطي د یادې خو دې نه کوي چې دا یو غلطي دي سل نیکیانو کې ډوبه کې یو ختمه کې نه د یو بدل یادې ستابو سره د دیر شو سلويختو کالو مرګرتیای د ټولي دیر سلويخ کالو ستابه خسیرت یو رسته د غسر معمولی ورانه راغ
د دې معمولی ورانی د لاسه ډیر شو څلوېښتو کالو چې ستا کوم ښه صفات دي په هغه ټولو باندې به اوبه واړئ او دا به وایي چې ما په ده کې څه خیر نه دی لیدلی او په ده کې څه خیر نو کله چې د یو انسان نه غلطي وشي زما نه هم غلطي کېږي ستا نه هم غلطي کېږي نو په هغې باندې څه راچوه په هغې باندې پرده راچوه څه خیر دی انسان د انسان کمزورې او د انسان نه غلطي کېږي موږ کې څومره غلطیانې دي د دې سریې نه بعد دا کوم چې عبدالله بن جحش رضی الله عنه ده د دې سره مشرکان ښه ویرېدو او یره د یرې وجه دا وه چې هغوی ته دا پته مو ولګېده چې مسلمانان اسې نه دي چې ګرځي را ګرځي بلکې حملې هم کوي مسلمانان حملې هم کوي نو هغوی هم ښه پوره کوشش شروع کو پکار خدا و چې هغوی غلی شوی وي یا خپل غلطي منلې وي نه په خپل تکبر کې په خپل کفر کې ښه ننوتو په دغه ورځو کې الله سبحانه وتعالی په مسلمانانو باندې جهاد لازم کو اول جهاد سو دې مخکې کومه مرحله وه اجازت اوس دی اوس واجب دی اوس لازم دی الله سبحانه وتعالی ایتونه نازل کړو وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم او کوم خلک چې تاسو سره جنگونه کوي تاسو به سره هم جنگونه کوئ ناشنا طریقو سره الله د جهاد ترغیب ورکړي دغه ځکه وی جنگ به کوئ او بل ځکه ته الله سبحانه وتعالی د جهاد طریقه وخوه فإذا لقيتم الذين كفروا کله چې ملاو شي د کافرانو سره فضرب الرقاب الله وی سټونه به وایي حتى اذا ثخنتموهم کله چې خوینی توي شي فشدوا الوثاق نبيت قیدیان راولي قیدیان به تیمه سینه راولي چې په اوله کې تولل او قیدیان دی راوست نه پرې چې وینه خطوي شي ځکه چې اولنی جنگونه دي نو چې په دې اولنی جنگونو کې د کفارو وینه خطوي شي نو په دوی باندې به یو روح پریوزي هغه به بیا د همیشه د پاره نو چې راول نه تر هغوی سره د قیدیانو معامله شروع کی او قیدیان تر اولې او بیا د هغوی نه فدیه او بیا آزادې دې سره هغوی خزره ورکیږي نو حتی اذا اثخنتموهم کله چې خوینه توی شي دا غینه بعد کبیت قیدیان جوړوي نو صحیح په دې طریقې سره الله سبحانه وتعالی دعوت ورکو چې کوم خلکو د جهاد سره نه لګیدا الله دا غوي بدی بیان کړه د پیغمبر سره خو په مجلس کې منافقان هم ناسو کړ الله سوي فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال اے پیغمبر کله چې پتا باندې یو سورت نازل شي او بای کې د جهاد مسله بیان شي رأيت الذين في قلوبهم مرض نوې بني تاغه کسان چې په زړونو کې بیماری ده ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت دا خوار سترګې به تا ته اړې راړی لکه زنکدن چې به د مرګ راغلی دغه یریدونکي د سنه د جهاد نه او د قتال نه الله سبحانه وتعالی د هغوی بدي بیان کړ او د دې آیتونو نه د ښکاري مسلمانانو ته اشاره ده چې ویني به توی وي دا به کوي سټونه به تی وهي دې ټولو نه د فایده راوځي چې روان چې کوم جنگونه دي نو خسخ جنگونه دي د دې نه بعد غزوه بدر راغلی ان شاء الله پر روان درس نه شروع کوو د غزوه بدر اسباب او جنگ به تفصیلی معرکه د میدان د معرکې د میدان دغه تفصیلی تصویر به ان شاء الله ز بیانوم باذن الله بدغه غزوه احد نه ټول سخت جنگونه نو په دې کې دغه اشاره شوی د دې طرف ته په دغه ورځو کې د شعبان میاشو او د هجرت دویم کالو قبلم بدل شو د بیت المقدس نه وړي د کم طرف ته کعبه ته رسول سلام چې کله مدینه ته راغی 14 میاشتې یا 19 میاشتې موز بیت المقدس ته کړی دی بیا کعبه چې دا قبله شو په دې کې یو پټه اشاره هغه دیته چې مسلمانانو څنګه چې دا قبله بدل شو د سیستاسو حالاتم بدلیدو وره دي سبتا سلام الله سبحانه وتعالى اوس مشرتیا درکې او الله بتاسو لزور درکې او فتح بدرکې په دې مشرکانو باندې په دې باندې به اکتفا وکړو ان شاء الله پر روان درس کې به د غزوه بدر تفصیل ذکر کوو چې په دا غزا کې څه چل شي څومره مسلمانان پکې شهیدان شوي دي څومره کافران پکې مردار شوي یو ناشنا سیرت د غزواتو
غیر ټول ناشنا سیرت پکې د غزوه بدر دی ځکه چې دا اولنې جنگ دی چې بای کې جنگ شوی دی ویني توی شوی دی د کفر او د اسلام په منځ کې هغه غزوه بدر دی د دې نه مخکې تیر شو کړ څومره سرایګانی چې رسول سم لېګلی دي او څومره غزوات چې د دې نه مخکې شوی دي نو باغې کې جنگ باغې کې جنگ نه دی شوی الا په کومه کې دا کوم چې اخرنی و سریه او دغه مشر عبد الله بن جحش رضی الله عنه نو باغې کې دغه شوی دي چې یو مشرک پکې مردار شوی دی خو دین علاوه پکې جنگ نه دی شوی په غزوه بدر کې بیا فریقین کافرانو مسلمانان خیو بل ته مخامخ شوی دي او په دغه جنگ کې خوینی توي شوی دي او خناشنا قربانیان به مسلمانان ورکړي دي هغه به ان شاء الله په روان درسونو کې بیانو الله سبحانه وتعالى دې موږ له په راکې د قران او د حدیث او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکې قران او حدیث باندې عمل کولو او څنګه چې الله سبحانه وتعالى په دې مبارک جمعات کې موږ یو ذکر یو د شان الله سبحانه وتعالى موږ د خپل خوب پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې یو ځکه هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.